په غزنی ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د 12 ترافیکي پیښو له امله 2 تنه چې یو سړی او یو ښځه پکې شامل دي ژوند له لاسه ورکړی او 13 نور ټپیان شوي دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښې د کابل کندهار پر لویه لار او د غزنی ولایت اړوند سیمو کې رامنځته شوي چې امنیتي ځواکونو او د ژغورنې ټیمونو ټپیان روغتیایي مرکزونو ته لیږدولي دي. له تېر مازدیګره را په دې خوا د غزني ساحه ورخ تر پوښښ لاندې وه. د ګیلان له ولسوالۍ بیا د روضې تر کوتله د غزني اړوند سیمو کې 12 ترافیکي پیښې رامنځته شوې. په یادو ترافیکي پیښو کې باید په خواشینۍ سره ووایو چې 14 نفره زخمیان او 2 نفره شهیدان لرو. د غزنی روغتیایي مسؤلینو تایید کړه چې د دې پیښو ټپیان روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي او د دوی روغتیایي وضعیت د قناعت وړ دی. نن سهار چې نانی سیمه کې هلته ترافیکي پیښې شوی و، بدبختانه د موږ هموطنان پکې زخمي شوي، په هغه کې یو 12 زخمي ملکي شفاخانې ته انتقال شوی و چې صحي وضعیت انشاءالله بیخي سم دی او داد وړ دی. عیني شاهدان او ټپیان وایي د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د هوا خرابوالی د دغو پیښو اصلي لاملونه دي. که حادثه خو از طرف واقعی الهیه، چیزی آدم گفته نمیتونی. باز بعد از خود کمی بی احتیاطی میشه، کمی مثلا بعض موتورها یا بیخه یا مثلا چی میشه، بعض هم احتیاط شرطه، چیزی آدم گفته نمیتونه. حادثه از طرف واقعی الهیه، او هم آدم چیزی گفته نمیتونی. ما از زیران آمدیم، ردمت شدیم، آمدیم نیمروز میخواستیم برویم کابل، در غزنی دیگه تکر کردیم، 4 تا ماشین بود. بالاخره همین حادثه رخ داد، چند تا شهید، 2 تا 3 تا به نظر من شهید شد و چند تا زخمی شد. ساعت 8 بجه شب حرکت کردیم، 8 بجه شام میخواستیم بریم کابل. و اینجا آمدیم، شب هم استاد نکرد اتوبوس، همین جاره می آمد، یک دسته آمد استاد نکرد جایی. بعد اینجا آمدیم 3-4 تا ماشینش تکر کرده بود، 380 هم جلوی ما بود، این تکر کرده بود، دوباره ماشین ما آمد بغل خورد. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم د غزني مرکز او اندړو ولسوالۍ کې په 2 جلا ترافیکي پیښو کې له 100 څخه زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو.